بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مشرتابه د حکم او د امر بالمعروف وزارت د هدایت پر اساس د ولایت له بیلابیلو اماراتي ادارو د وزارت د سپارښتنو تطبیق په موخه لیدنه ترسره کړه. په دې لیدنو کې محتسبینو د اماراتي ادارو پر کارمندانو ټینګار وکړ چې سیرت او سنت د نبوي ارشادات سره سم جوړ کړي او په بیت المال کې له خیانت کولو ځان وساتي. د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ولایت د مرکز په ګډون د اویا جماعتونو له ملا امامان او قومي مخاورو سره د همغږي او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړې. په ورته وخت کې د یاد ولایت د امر بالمعروف محتسبینو نظامي مرکزونو، ښوونیز ځایونو، سلماني او نورو بیلابیلو ځایونو د وزارت لوري د شوو سپارښتنو تطبیق په موخه لیدنه وکړه چې په دې تړاو د یاد ولایت محتسبین زیاتوي چې د کړنو له شروع سره په یادو ځایونو کې د ډیرو منکراتو مخه نیولې او په دې پار به کړنې لا هم دوام ولري. د فراه ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالۍ کې له روغتونونو، درملتونونو او هټیو څخه په لیدنه کې د دې ځایونو له مسؤلینو وغوښتل چې سیرت او سنت د نبوي ارشادات سره سم جوړ کړي او خپل ورځنۍ کړنې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي او د داسې کړنو له ترسره کولو ډاډه وکړي چې د اسلام مقدس دین د نه کولو امر کړی وي. د هلمند ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ولایت د نظامي مرکزونو له مسؤلینو سره د مشرتابه د فرامینو او د امر بالمعروف وزارت لوري د شوو سپارښتنو د پلي کولو لپاره ناستې ترسره کړې. په دې بیلابیلو ناستو کې محتسبینو د نظامي مرکزونو له مسؤلینو سره د مشرانو په پوره اطاعت له ولس سره په غوره چلند کولو او په نظامي ځایونو کې د کلګیرو او کم عمره کسانو پر نګ مارلو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو ریاست امر او محتسبینو د خپل ورځنۍ کړنو په جریان کې د یاد ولایت د مرکز په ګډون له برمل، یحیی خیل او سره روزي ولسوالۍ څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه. محتسبینو خلک د وزارت لخوا په شوو سپارښتنو د عملي کولو په موخه وهڅول او له هغوی وغوښتل چې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې د یاد ولایت له محتسبینو سره همکاري ترسره کړي. داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام.